د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله سوکاله اوسئ. دوستانو په تیر درس کې موږ او تاسې د څپې د خپرېدو تابع باندې موږ او تاسې بحث وکړ. کورنۍ دنده مې هم درته درکړې وه. خدای دې وکړي چې کورنۍ دنده مو حل کړي وي. دوستانو یو څه چې باید یادونه یې وکړم، سرعت کې فریکونسي سرعت مې تاسو ته درکړی و چې سرعت باید تاسو د دې معادلې نه محاسبه کوئ او د اهتزاز له منبع تاسو محاسبه کوئ. یو څه چې باید د سوالاتو په حل کې په هغې کې څه هغه پېښ شوی محاسبوي اشتباه پېښه شوې وه، هغه دا شی وه چې د فریکونسۍ تعین 10 هرڅه کېده. دوستانو فریکونسي تاسو در سره سمه کوي. دویمه جلسه ده، دا ځلې غواړو په همفازه او مخالف الفازه نقطو باندې بحث وکړو. د مکتب په کتاب کې په دې باره کې درس راغلی ده چې همفازه نقطې کومې نقطې دي او ناهمفازه نقطې یا هغه نقطې چې یو د بل سره په مخالف فاز کې قرار لري کومې نقطې دي. د دوی ترمنځ زاویوي توپیر څونه ده او د دوی ترمنځ فاصله څونه ده. صحیح ده دوستانو، متوجه اوسئ. که چیرې یو ګراف د یوې څپې د خپرېدو ولرو، د څپې د خپرېدو یو ګراف که چیرته راکړل شوی وي، څنګه کولی شو چې همفازه نقطې او ناهمفازه نقطې سره تعین کړو. تر هر څه د مخه مخکې د دې چې د دې محور پر مخ باندې موږ او تاسې همفازه او ناهمفازه نقطې تعین کړو. دوستانو د موج په اوږدوالي باندې باید پوه شئ او په هغو زاویو باندې هم باید پوه شئ چې زاویې د یو ګراف نه څنګه تعینولی شي. متوجه اوسئ دوستانو. اصلا یو اهتزاز چې د دې نه پیل شي، د دې نه پیل شو تر دې پورې یو اهتزاز ترسره شو، د ده ځایه تر ده ځایه بل اهتزاز ترسره شو، د دې ځایه تر ده ځایه بل اهتزاز، د ده ځایه تر دې پورې بل اهتزاز. یعنی په حقیقت کې دوستانو د یو محدبیت او یو مقعریت مجموعه چی شی جوړوي دوستانو؟ یو بشپړ اهتزاز تشکیلوي. اوس متوجه اوسئ دوستانو، د اهتزاز طول باندې هم غږیږو. دا که چېرته طول د موج د ده ځینه تر دې ساحې پورې ده، د ده ځینه تر دې ساحې پورې د موج اوږدوالی کېږي. دلته د موج اوږدوالی که چېرته په څلورو برخو وویشي، د دې ټکي او د دې ټکي ترمنځ فاصله لاسته راځي. دا د موج د اوږدوالي څلورمه برخه شوله. اوس دا یې دومه برخه کېږي. څویمه برخه کېږي؟ دویمه برخه، یعنی لامدا تقسیم په 2. دا نقطه منځنۍ نقطه د دې محدبیت که چېرته د مبدا سره وڅېړي، دا به څونه شي دوستانو؟ 3 لامدای پر 4 سره، 3 لامدای پر 4 سره. او که چېرته دا فاصله د مبدا نه په نظر کې ونیسي، دا به فکس لامدا شي. یعنی د او د ټکي څخه تر او زبر پورې، د او د ټکي څخه تر او زبر پورې فاصله دوستانو چی شی شوه؟ یو لامدا شوه. اوس او 2 زبر پورې 2 لامدا کېږي د دې دوه ټکو ترمنځ. د او 3 زبر پورې دوستانو څو کېږي؟ 1 لامدا، 2 لامدا، 3 لامدا. صحیح ده؟ اوس هغه نقطې چې یو د بل څخه یې فاصله لامدا په اندازه وي، د موج د اوږدوالي په اندازه وي، همفازه نقطې بلل کېږي. چی شی دوستانو بلل کېږي؟ همفازه نقطې بلل کېږي. که چېرته یې ترمنځ فاصله د یو موج د اوږدوالي په اندازه ونه اوسېږي، په پایله کې ویلی شو چې نقطې یو د بل سره همفازه نه دي، همفازه نه دي. اوس دوستانو تر دې پورې که چېرته بیا زاویه حسابوئ، چی شی حسابوئ؟ زاویه د لمدای پر 4 لپاره زاویه به څو وي دوستانو؟ پای پر 4. پای ټول مکمل اهتزاز 2 پای کېږي. څو کېږي؟ 2 پای کېږي. مکمل اهتزاز 2 پای کېږي. دلته اوس که چېرته دا حساب کې پای پر 2 بشي، د دې پورې پای پر 2، یعنی
په حقیقت کې د او او د دې ټکي ترمنځ دوستانو اختلاف د فاز څو ده؟ پای پر 2 رادیانه او همدارنګه دې ټکي پورې یو پای مکمل پوره کیږي. چې پوره کیږي دلته پای کیږي، دلته څو کیږي 3 پای پر 2، دلته دوستانو څو کیږي په 2 پای تبدیلیږي. یعنی اختلاف د فاز د دوو همفازه ټکو ترمنځ دوستانو ګوره، یعنی د او 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 زبر ترمنځ اختلاف د فاز څو ده دوستانو؟ 2 پای رادیانه. څو رادیانه؟ 2 پای رادیانه، یعنی تقریبا 6.28 رادیانه. اوس نو دوستانو دا هم ضرور نه ده چې یوازې نقطې دې د محور پر مخ پرتې وي، همفازه نقطې دې د محور پر مخ پرتې وي. ګورئ دوستان ښه متوجه اوسئ، دا ټکی دا ټکی دا ټکی دا ټکی ای زبر ای 2 زبر ای 3 زبر، دا ټول یو د بل سره همفازه نقطې دي. څه ډول نقطې دي؟ همفازه نقطې دي. ولې همفازه نقطې دي؟ ښه متوجه اوسئ. موږ تاسو ویلي ول چې د یوې درې د یوې څوکې او بلې څوکې ترمنځ فاصله څونه ده؟ لمدا په اندازه ده. دا چې د دوو ټکو ترمنځ فاصله د لمدا په اندازه شوله، په حقیقت کې دا نقطې یو د بل سره همفازه نقطې دي، یعنی په یو فاز کې قرار لري. اوس دوستانو یا باید لمدا شي او یا باید د لمدا صحیح هغه شي، صحیح اوږدوالی شي. یا باید لمدا واوسیږي د دوو ټکو ترمنځ فاصله، یا باید ان ضرب د لمدا واوسیږي. ان کولی شي 1 2 3 4 5 طبیعي عددونه واخلي. اوس د دې دپاره چې موږ او تاسې د ګراف پر مخ د نورو ټکو ترمنځ هم څه شی محاسبه کړی شو، د دې دپاره چې د ګراف پر مخ باندې د نورو ټکو همفازیت او نه همفازیت محاسبه کړی شو دوستانو، یو موازي خط به د اکس د محور سره تعیین کړي. موازي خط به تعیین کړي. اولینۍ نقطه موږ تاسې تعیین کړله. فرض کړئ دې سره واړو همفازه نقطې په نښه کړو چې د دې سره همفازه نقطې کومې نقطې دي؟ یو دا چې دا نقطې باید حرکت باید یو شی اوسیږي، یو دا چې حرکت جهت باید یو طرف ته اوسیږي. دوستانو تاسو متوجه اوسئ. ګوره دا چې کله دې خوا حرکت کوي، دا لاندې خوا حرکت کوي، د دې د حرکت مسیر دې خواته ده، د دې نقطې د حرکت مسیر دې خواته ده. نو دا همفازه نقطې نه دي، سره د دې چې بعد د حرکت سره برابر ده. ولې همفازه نقطې نه دي؟ ځکه چې جهت یو د بل په خلاف ده، یا د جهت وکتورونه یو د بل سره موازي نه دي. ولې که دې ټکي ته دوستانو راشي، دا په حقیقت کې دا ټول هغه ټکي دي چې بعدونه یو د بل سره برابر دي، یا د اکس محور څخه فاصله برابره ده سره. ولې سره د دې چې بعد باید سره مساوي واوسیږي، د جهت حرکت هم باید په یو طرف ته واوسیږي. که چیرته د حرکت جهتونه سره مخالف ول، په دې صورت کې بیا نشو ویلی چې دا نقطې سره همفازه دي. دا نقطه ولې همفازه نه ده؟ دلیل مې درته وویلی. ولې که دې نقطې ته وګورئ، حرکت یې دوستانو کوم طرف ته ده؟ دې طرف ته ده. د دې دواړو حرکت په یو لوري ده. نو ای او ای زبر نقطې چې څنګه همفازې وي، بی او بی زبر نقطې هم یو د بل سره همفازه دي. ګوره دوستانو اوس د بی زبر سره یو بله نقطه هم پیدا کوو. دا نقطه نه ده، ځکه د دې نقطې حرکت دوستانو کوم طرف ته ده؟ دې طرف ته ده. د دې نقطې حرکت دې طرف ته ده، او د بی د نقطې حرکت پاس طرف ته ده. اوس دوستانو دغه ټکی تاسو په نظر کې ونیسئ. ګورئ د حرکت جهت هم دې طرف ته ده که نه؟ یعنی د بی زبر سره په حقیقت کې د حرکت جهت یو شان ده. د دې کبله ویلی شو چې بی 2 زبر نقطه د بی زبر د نقطې سره چی شی ده؟ همفازه ده. او همدارنګه بی 2 زبر ته که یو بله نقطه پیدا کړو، د دې حرکت دوستانو دې خواته ده. او که دا نقطه په نظر کې ونیسو، د دې حرکت هم په دې ترتیب سره ده. په پایله کې ویلی شو دوستانو چې بی 2 زبر د بی 3 زبر سره چی شی ده؟ همفازه نقطې دي. اوس یو څه چې ډیر زیات مهمه ده،
هغه دا چې د یو ټکي څخه د ګراف په مخ د یو ټکي څخه د همدې ټکي تر انومې نقطې پورې فاصله ان ضرب د لمدا ده. ګورئ دوستانو تاسو متوجه شئ د بي ټکی په نظر کې ونیسئ د بي ټکی د ا ټکی په نظر کې ونیسئ د ا زبر پورې یو لمدا د ا نه تر ا دو زبر پورې دوستانو دا هم لمدا ده صحیح ده دوه لمدا د ا نه تر ا درې زبر پورې څو لمدا درې لمدا یعنی دا هم فازه نقطو ترمنځ فاصله د هم فازه نقطو ترمنځ فاصله چی شی ده دوستانو د لمدا یو صحیح مضرب ده د لمدا صحیح مضرب ده دا و دوستانو د همفازه ټکو په هکله باندې. اوس دوستانو د تاسو په کتاب کې دغه ان د کا په ډول باندې ښودلی د څه شي په ډول یې ښودلی ده د کا په ډول نو کولی شئ د ووایئ چې په حقیقت کې کا لمدا د همفازه ټکو ترمنځ واټن ده. اوس غواړو ناهمفازه نقطې یا په تغییر د فاز کې نقطې یو د بل سره معرفي کړو چې تغییر د فاز زاویې کومې زاویې دي. تغییر د فاز نقطې هغه نقطې دي دوستانو هغه نقطې دي چې بودونه یې سره برابر ولې جهتونه یې سره مخالف وي. متوجه اوسئ یو ګراف زه تاسو ته رسمومه د ګراف پر مخ باندې بیا د نقاطو تعیین ترسره کوو دوستانو ګورئ فرض کړئ غواړم د دغه ټکي چې شی برابر کومه یوه ناهمفازه نقطه پیدا کړم چې ناهمفازه نقطه یا د دې په مقابل کې چې د دې مقابل فاز ولري هغه نقطه غواړم پیدا کړئ. فرض کړئ دا وای شو د وای په اندازه به لاندې راکته شي د چی شي په اندازه د وای په اندازه به لاندې راکته شي دا هم باید وای شي یعنی بعدونه یې سره برابر ولې د حرکت جهتونه یې یو د بل سره مخالف. ګورئ دوستانو دا په دې ترتیب سره حرکت کوي او دا دوستانو په دې ترتیب سره حرکت کوي. دا چی شی دي دوستانو یو د بل سره په مخالف فاز کې قرار لري یعنی په حقیقت کې که موږ داسې اوس چېرته دا وسنجوو د دوی ترمنځ فاصله لمدا پر دوه ده لمدا پر څو دوه یا به لمدا پر دوی یا به طاق ضریب د لمدا پر دوی یعنی دوه کا جمع یو ضرب د لمدا پر دوه که چېرته د دوه ټکو ترمنځ فاصله د موج د اوږدوالي د نیمایي یو طاق ضریب شو په دې صورت کې نقاط یو د بل سره دوستانو چی شی دي په مخالف فاز کې قرار لري او که چېرته نه د کا ضرب د لنډه او نه د دوه که جمع یو ضرب د لنډه پر دوه فرمول ته برابر شو په دې صورت کې که برابر نه شو دې فرمولو ته په دې صورت کې بیا دا نقطې نه په متقابل فاز کې دي او نه په یو شی فاز کې دي په دې صورت کې بیا دوه مختلفې نقطې دي د چی شي په مخ باندې د اهتزازي حرکات د ګراف پر مخ باندې. ښه نو دوستانو د دې زده کول مهم ول ځکه موږ او تاسو سره په تداخل کې دا ډیره زیاته مرسته کوي. دا و دوستانو د نن ورځې درس چې د همفازه او یو د بل سره د مقابلو فازونو درلودونکو نقطو په هکله باندې مو ترسره کړه. تر بیا د خدای په امان ښه وخت کې چارې ولرئ.